احمد مسعود د طالبانو پر وړاندې ماته وخوړه او غواړي چې خپل تاکتیک بدل کړي. احمد مسعود وایي زما کسان کم او طالبان ډیر دي، ترڅو زه سم وسلې نه لرم، په سمو وسلو سنبال نه یم، زه نشم کولی چې له طالبانو سره مخامخ جګړه وکړم. زه به خپل تاکتیک بدل کړم ترڅو د چریکي جګړو ژمنه وکړم له تاسو سره. زه به د طالبانو پر ضد چریکي جګړې زیاتوم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي. خو اوس مهال دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه په دوام ویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان ملي مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو ته راتګ پر ضد ده او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي. احمد مسعود چې له بهر څخه د دغه ډلو څارنه کوي ویل چې د افغانستان د مقاومت جبهه مجبوره شوې چې خپل تاکتیک بدل کړي، ځکه چې د سخت دریځو وسلوالو طالبانو پر وړاندې جګړه نوره نشي کولی. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تربیه ښې چارې.